هلو دا څه نه مړه وای غلطه شوم ډوبه شوم دا څه یا الله عمران خان ګرفتار شو نه مړه ګروپ سکرین به تاسو ته یو ویډیو ښکاري دي نه علاوه مختلف قسمه ویډیو د دې راځي د خپل یوټیوب چینل نه د فیسبوک پیج نه هغه اپلوډ کوي ویډیو چې څه قسمه وي هغه تاسو کتې هم شئ دي نه علاوه د دې داسې ویډیو موجود دي چې هغه زه تاسو ته ښودی هم نشم د ټول نه مخکې خو تاسو ټولو ته وایم چې کوم ماشومان دا ویډیو ګوري برای مهرباني هغه دا ویډیو سکیپ کوي ځکه چې زموږ خیبر پښتونخوا کې داسې حالات نن سبا چې کوم روان دي که هغه موږ د خپل چینل د لارې دي نه علاوه د سوشل میډیا د لارې هغه تاسو ته ونه ښیو نو د دې نه بغیر هغه کیږي هم نه ځکه چې داسې یو کس راوځي په هغې باندې موږ داسې څه تنقید ونه کړو دې نه علاوه د هغې د مخنیوي دپاره داسې څه کوشش ونه کړو نو هغه سمیږي هم نه کوم تصویر تاسو ته ښکاري پری خان نوم دی د دې ښځې د مردان سیمې سره تعلق دی د دې لږ بیکګراونډ طرف ته ولاړ شو د نن نه که ستاسو خیال وي یو کال مخکې داسې چلو شو په مردان کې د دې په کور باندې پولیسو چاپه ووهله د هغه چاپې په دوران کې د دې سره دوه کسان چې دی هغه گرفتار کړی شو بیا دا چې دی هغه سوشل میډیا طرف ته راغلی کمې جړاګانې چې شروع کړې چې په ما باندې پولیسو یو الزام ولګاوه زه داسې ښځه نه یم مختلف قسمه داسې خبرې پولیسو باندې کم الزامات یې ولګول بیا داسې چلو شو کم کس چې د سره نیولی شوی یو تښتېدلی بیا هغه کس هم رها کړی شو د دې نه علاوه بیا کم زموږ د خیبر پښتونخوا کوم سوشل ورکر چې وو هغه هم به د دې خوا له تله دې سره د دې کم فریاد چې و د سره به ویډیو جوړه کړه هغه فریاد یې هم د سوشل میډیا طرف ته راوړو چې یو پولیس رالګي او په داسې پاکه ښځه باندې داسې غلط الزامات لګوي مونږ ټولو د هغې په مرسته کې چې کم د ویډیو کړو بیا داسې چلو شو کله چې ورځ کېږي د دې کم ویډیو چې مخې ته راځي یعنی کله یو قسمه حرکات کله بل قسمه حرکات نو اخیر خلک په دې باندې ډېر زیات مجبوره شو چې د دې خلاف هغه بیا شو او نن سبا که مونږ وګورو هر سړی بیا د دې خلاف دی د ټول نه مخکې حکومت ته یو خواست کوو زموږ د خیبر پښتونخوا پولیس که نن سبا مونږ وګورو د پی ټي آی کم ورکر چې دي هغه نیسي او بس کم سافټویر چې دي هغه اپډیټ کوي هغو ته زه یو ریکویسټ کوم که تاسو ولګئ او داسې قسمه خلک چې دی هغه راونیسئ او هغو له تاسو سافټویر اپډیټ کوئ نو دا لرې نه ده چې زموږ د خیبر پښتونخوا نه کم داسې فحاش کم حرکتونه چې څوک کوي هغه به ډېر زیات زر ختم شي او زموږ دا کومه پاکه خاوره چې ده هغه به په امن کې شي خو بس حکومت هم په دې باندې ځان غلی کړی دی دې نه علاوه داسې کم مشران به ورته مونږ ووایو هغه هم د دې څه مخنیوی نه کوي نو د بده مرغه دغه کومه قیصه چې ده هغه ورو په ورو باندې هغه سیوا کېږي یعنې داسې هم یوازې نه کېږي چې مونږ راشو دلته په سوشل میډیا په فیسبوک یوټیوب باندې په هغې پسې خبرې وکړو چې دا داسې ده او داسې ده په هغې هم څه نه کېږي صرف او صرف د دې مخنیوی پکار دی مخنیوی په دې طریقه کېږي چې هغه حکومت کولی شي دې نه علاوه د کم کلي مشران چې دي هغه دې راټول شي او هغه دې په خپل منځ کې یو فیصله وکړي چې زموږ د سیمې مردان نه داسې فحاشي هغه خیبر پښتونخوا ته خورېږي نو موږ له پکار دي چې د دې مخنیوی وکړو او دا کومه ښځه چې ده د خپل چم ګاونډ نه هغه وباسو نو بیا چې هغه خامخا څه جوړېږي خو موږ داسې کم خبرې چې کوو د دې نه هېڅ هم نه کېږي دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره